الله جل جلاله د دې بدریینو په شان کې وایي اولئک هم المؤمنون حقا. څلور انعام علی د دوی د پنځو صفتو په مقابل کې بیانوي. اول انعام دا د الله پاک وایي اولئک هم المؤمنون حقا. اولئک دغه کسان چې مخکې صفتونه بیان سو هم خاص دی المؤمنون ایمان لرونکي دي حقا په حق سره چې الله د دوی د ایمان د حقیقت فیصله وکړه. تر دې لوی بشارت لوی زیری به بیا چیري. الله ټول امت پر دې خبره شاهد ګرځولی ده چې دا حق مؤمنان دي. د قیامت ته ورځې به زموږ وروستۍ عقیده دا وي چې دا حق مؤمنان دي. اولئک هم المؤمنون حقا. دا اول صفت ده د دې مجاهدینو د بدر د مجاهدینو چې الله بیان کړی ده. دې کې ملایانو طالبان پیږي څو تاکیدونه راغلي دي. یو تاکید خدا راغلی ده چې مخکې خلکو ته اشاره په اولئک سره سوې ده. دویم دا راغلی ده چې هم ضمیر فصل راغلی ده، دا هم د تاکید دپاره. دریم دا راغلی ده چې المؤمنون خبر معرفه ده، دا هم د حصر د تاکید دپاره. څلورم دا ده چې الله یې په حقیقت تصریح کړې ده. اولئک هم المؤمنون حقا. الله وایي دا په حق سره مؤمنان دي. الله جل جلاله د دوی د ایمان د حقیقت شاهدي ورکړې ده. داسې شاهدي چې د قیامت ته ورځې به ټول امت دغه ایمان لري چې دا په حق سره مؤمنان دي. او دغه مسله چې دلته د سرت په سر کې بیان سوه دا بیا د سرت په پای کې هم راګرځي. دویم صفت دا د لهم درجات عند ربهم. لهم دغو مؤمنانو لره درجات وړې درجې دي عند ربهم په نزد د رب دوی. د رب په نزد دوی د لوی مقام خاوندان دي، د لوړو درجو خاوندان دي. دنیا کې د قیامت ته ورځې پورې د هر مؤمن په زړه کې د دوی وقار ساتلی دی. او دریم صفت یې دا ده ومغفرتون. دوی ته الله بخښنه کړې ده. که چیرې څه کیرو بیر له دوی راغلي هغه الله ورته بخښلي دي. او څلورم صفت یې دا ده ولهم رزق کریم. دوی لره یو نیک رزق ده. دنیا کې به هم الله په حلاله نه په قصره د دوی د بدن نماو پرورش وکړي. او آخرت کې د دوی لپاره جنت الله ذخیره کړی ده. دا رزق کریم ده. نو د سورت انفال په دې درو آیاتو کې درې خبرې وسوې. یو خو تقسیم د غنیمت الله ته حواله سو او د الله رسول ته. دویم د دې مخلصو مؤمنانو 5 صفتونه بیان سو. او دریم د دې 5 صفتو په بدل کې 4 انعامات په دوی په رابطه بیان شو. دا د صحابه و شان. زموږ دپاره پکار دا ده چې د صحابه و له زندګۍ ځان خبر کړو او د دوی پر ایمان باندې شاهدي ووایو، ځکه الله شاهدي د دوی پر ایمان ویلې ده. او له دوی سره محبت وساتو او د دوی پر نقش قدم باندې زندګي تیر کړو.